نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې دنیا ته راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه میاشت کې، په دې کومه میاشت کې چې موږ قرار لرو او په عربي کې دې ته ربیع الاول ویلی کېدای شي. د ربیع یوه معنا په عربي کې پسرلی ته وایي، پسرلی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په راتګ باندې هم یو د امن، یو د بشریت او د انسانیت نه ډک ګلورین پسرلی په دې دنیا باندې الله عزوجل خور وګرځاوه. د دې میاشتې مشهور قول دا دی چې 12 تاریخ و. نن تقریبا 10 تاریخ دی د دې میاشتې، د دې ربیع الاول د آسماني میاشتې چې کومې دي، د دې 12 تاریخ و. نن 10 دی، یعنی یو 2 ورځې وروسته، او د دوشنبې ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عبدالمطلب په کورنۍ کې د مکې مکرمې په ښار کې او په شعب ابي طالب کې، دا د حرم حدود دي، شعب ابي طالب کلی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دنیا ته سترګې وغړولې. د عبدالله په کور کې چې د آمینې بیبي کور هم بلل کېږي، الله عزوجل دې زموږ او ستاسو ټولو نصیب وکوي په حرمینو شریفینو کې. هلته په دې باب بسلام یا دغه د حمامات یا ابي جهل چې دي د مکې مکرمې تقریبا شرقي طرف دې خواته چې کله ووځې نو هلته یو ځای غسلخانې دي، حمامونه دي، د حمامات ابي جهل په نوم باندې لوحه ور باندې لګولې ده. دغه ځای کې د ابو جهل کور و. د دې کور شاته د غره په طرف باندې دلته یو زیړ رنګی تعمیر ښکاري، زیړ او خړ غوندې رنګ یې ورکړی دی، او بیا لوحه ور باندې لګولې ده مکتبه مکة المکرمه. اوس په دې کې یوه کتابخانه ده، دینی کتابونه په دې کې موجود دي. دغه زیړ تعمیر په هغه ځای باندې آباد دی په کوم ځای کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې دنیا ته سترګې وغړولې. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور مبارک دی. دا د عبدالله ابن عبدالمطلب کور و، دا د امینې بیبي کور و. دغه ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاپوړي کړي دي. دغه ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتګ ډېر عجایب له ځان سره درلودل. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کیږي نو د کسرا او د قیصر ماڼۍ په دغه زمانه کې دوه لوی امپراتورۍ وي چې خپل مابین کې به ډېر وخت سره په ټکر هم وي. دغه د فارس علاقه چې کومه ده، ایران، د تاجکستان، ازبکستان، افغانستان، دغه صاحب په فارس کې راتلی. دغه زمانې یو لوی طاقت و او د دوی د بادشاه لقب به کسرا و. کسرا دا یو لوی سوپر ځواک و د هغه زمانې. په لکونو لښکرې به یې درلودې. د دې په مقابل کې بیا د رومیانو امپراتوري وه او د روم د بادشاه لقب به قیصر و. رومیان زیاتره عیسایان و، د عیسی علیه السلام پیرویان یې ځانونه بلل. او دې خواته فارسیان، دا بیا زیاتره اتش پرست و، ورونو ته به یې سجدې کولې. د دوی په مابین کې به ډېر وخت ټکر رامنځته کېده. سورة الروم کم الله عزوجل د دوی بیان کوي، الف لام میم غلبت الروم، رومیان مغلوب شول. سورة الروم کم د دوی ذکر راځي. دا دوه لوی طاقتونه و د هغه زمانې، لکه اوس وخت کې چې نسبت امریکا ته او روس ته او چین ته کېږي چې دا درې لوی زبر ځواکونه دي
ټکنالوژي هم پرمختللې ده، اقتصاد هم قوي دی، نفوس هم زیات لري، لښکر هم ډېرې لري. په هغه زمانه کې دغه دوه لوی طاقتونه و، یو کسرایان و او بل قیصریان. یو ته د فارس لوی امپراتوري ویلی کیدای شي او بلې خوا ته بیا د روم امپراتوري وه. په کومه شپه باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا کیږي، نو په دې وخت کې د پاریسیانو هغه لویه اتشکده چې د یوه قول موافق 1000 کاله په دې کور نه و مړ شوی، 1000 کاله. هغه اور چې دوی به عبادت ورته کاو او د دې دپاره به په لسګونو منجوران موجود وو. د ثواب په نیت به یې له لرې ځایونو نه لرګي ورته راوړل. شپه ورځ 24 ساعته به په دې کې اور بلیده او خلک به راتلل، دې اور ته به یې سجدې لګولې، عبادت به یې ورته کاو. تقریبا 1000 کاله په دې کې اور نه و مړ، 1000 کاله. خو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راځي، په دې وخت کې د دې فارسیانو دا لویه اتشکده، دا لوی اورنتون دا مړ شو. یوازې دودونه ترنه ختل، د دې لمبې خاموشي وګرځېدې او د دوی د مضبوطو قلاګانو تقریبا 12 برجونه هغه راچپه شول. زلزله ورباندې راغله، خوځښت ورباندې راغی کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راځي. د قصرایانو له ماڼیو خښتې راولوېدې، درزونه پکې راغلل. فارسیانو په خوبونو کې لیدل چې یو لوی لښکر د دجلې او د فرات نه راپورې وځي او د فارس په طرف باندې په عربي آسانو باندې خلک سواره دي، زمونږ په خوا باندې ټوپونه راوهي او زمونږ دغه علاقې لاندې کوي. په عربي آسانو باندې خلک سواره دي، زمونږ په طرف باندې را روان دي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راځي، په مکه مکرمه کې ګڼ بتان موجود وو. د مشهور قول موافق 360 بتان دلته موجود وو. دغه بتان ټول راغورځېدلي وو، پړ مخ الله ته په سجده باندې پراته وو. دی وجه نه یو شاعر وایي چې لات منات عزا را پرېوتل سجدې لګوي، دا د اله العالمین د وحدانیت نښې دي. چې لات منات عزا را پرېوتل سجدې لګوي، دا د اله العالمین د وحدانیت نښې دي. دا ټول الله ته په سجده باندې پراته وو. او په دې شپه باندې حضرت امینه بیبي وایي زما له خېټې نه زما له بدن نه یوه رڼا صادره شوه. مسند احمد دغه روایت ذکر کړی دی ان ام رسول الله صلی الله علیه وسلم رأت نورا تخرج من جسده اضاءت منه قصور الشام او كما قال. امینه بیبي ویني چې د دې له بدن نه یوه رڼا صادره شوه او دا مبارکه دا وایي چې د دې رڼا له امره د شام قصرونه او ماڼۍ دا ما ولیدلې، دا ما ته روښانه شوې. په دې کې یو لوی پیغام پروت و چې داسې یو شخصیت دنیا ته راغی چې د ده په راتګ سره به دغه د شام او د یمن علاقې ټولې الله عز وجل د اسلام په رڼا باندې منورې ګرځوي. دغه ځایونو ته به اسلام رسیږي، دا به فتح کیږي. له دې نه وروسته به بیا د رومیانو بدماشي نه وي، نه به د پاریسیانو زور واقع وي. دنیا به د عدل او انصاف نه ډکیږي. د صحابه کرامو په مټ به تر دې فارس او رومه د اسلام رڼاګانې رسیږي. دغه علاقې به د دغه ستر شخصیت له امله الله عز وجل فتح ګرځوي. خلق به د بندگانو له بندګۍ ازادیږي، خلق به د الله عز وجل بندګۍ ته رابلل کیږي. داسې یو شخصیت دنیا ته راغی، د ظلم او د بربریت تور تم به ختم شي. سپینې رڼاګانې به د روم او د پاریس، د شام او د یمن په قصرونو کې په معنوي انداز باندې رڼاګانې راولي. داسې یو شخصیت دنیا ته راغی او بتان الله ته په سجده باندې پراته وو.
د دې وجې نه چې داسې شخصیت راغی چې نور به بیا بتانو ته څوک سجدې نه کوي. تیږو ډبرو ته یو سړی به لګیا و، له تیږې نه به یې ځان ته بت جوړ کړی و، بل به لګیا و له لرګي نه به یوه مجسمه تیاره کړې وه، بیا به یې مخې ته ایښې وه دا زما خدای دی نعوذ بالله، او دې ته به بیا په سجده باندې پراته و. تاسې وګورئ دغه جهالت اوس هم په د برما په بت پرستانو کې او همدارنګې د هندوستان په بت پرستو خلکو کې اوس هم دغه عادت موجود دی. چا له سپینو زرو نه یوه مجسمه جوړوي، چا د آس شکل جوړ کړی وي، چا د غوا شکل جوړ وي، چا د انسان شکل جوړ وي، چا د زنانه و قوارې جوړې کړې وي، چا په خټو کې جوړ وي، چا په تیږو کې جوړ وي ډبرو کې، او چا په لرګیو کې، چا بیا په سرو زرو او سپینو زرو کې ځان ته بتان جوړ کړي وي. خپله په زرګر باندې او همدارنګې ماهرینو خلکو باندې مجسمې جوړې وي او بیا ځان ته مخې ته ایښې وي او په دې ګونډو باندې ورته پراته وي، لاسونه ورته خوځوي، ژاړي ورته، د خیر او د شر مالکانې بولي، دعاګانې ترنه غواړي، د خپلو حاجتونو پوره کوونکي یې بولي. اوس هم سره د دې چې دنیا ته داسې لوی شخصیت راغلی او د اسلام غوندې یوه سپېڅلې رڼا یې دنیا ته را رسولې ده، بیا هم د دې بدبختانو الله هم دې وساتي. په ازل کې دوی ته ایمان او اسلام نه دی لیکل شوی، اوس هم دوی څوک غواګانو ته سجدې کوي، څوک تیږو ډبرو ته په سجدو باندې پراته دي. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په راتګ سره د مکې مکرمې بتان ټول پړ مخ پراته وو الله عز وجل ته په سجده باندې. یهودانو کوم چې په مدینه منوره کې اوسېدل دوی دې ته منتظر وو چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي او بیا به موږ په ده باندې ایمان راوړو. هلته چې کومې لویې قبیلې وي مدینه منوره کې، بنو قریظه او بنو نذیر، بنو قینقاع، دا لویې لویې قبیلې وي. دوی چې د خپلو علماو نه اورېدلي وو چې د آخر زمانې پیغمبر دا به دغه ځای ته هجرت کوي، داسې یوه علاقه چې ټوله د خرماو باغونه به پکې موجود وي، دې ځای ته به راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دغه ځای د ایمان او د اسلام مرکز ګرځوي. کله چې دوی دغه خبره له خپلو یهودي علماو نه اورېدلې وه، د دوی په کتاب او تورات کې د دوی ذکر راغلی و، نو له لرې لرې ځایونو نه مدینې منورې ته دوی راکډه شول په دې نیت باندې چې که دغه پیغمبر راغی نو اول ایمان به موږ ورباندې راوړو او موږ به د دې پیغمبر ملاتړ کوو او د دې پیغمبر په توسط به موږ د نړۍ په مختلفو علاقو باندې بیا سلطنت او بادشاهي کوو او د دنیا ګوټ ګوټ ته به ایمان او اسلام له موږ څخه رسیږي. خو البته دوی له ځان نه یوه خبره را جوړه کړې وه چې دغه د آخر زمانې پیغمبر دا به په بنو اسرائیلو کې راځي، دا به په کومه یهودي کورنۍ کې دا پیدا کیږي. دوی دغه خبره له خپله ځان نه را جوړه وه او دا د دوی قومي تعصب و، یوه قوم پرستي وه د دوی چې که پیغمبر راځي نو دا به په موږ بنو اسرائیلو کې راځي، موږ یهودانو کې به دا کس پیدا کیږي. په کومه شپه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو، ځینو یهودانو خوبونه ولیدل او ځینو بیا اسمان نجومو نه دا خبره معلوموله چې هغه شخصیت چې موږ ورته منتظر وو هغه نن دنیا ته راغلی دی. د دوی ملایانو د یهودو مشرانو قاصدین مقرر کړی، الی په دې مدینه منوره کې چې څومره یهودي کورنۍ دي کور په کور وګرځېږئ چې په کوم کور کې هغه ستر شخصیت چې موږ له لرې علاقو نه د ده د دیدن په تمه باندې راغلي وو او دلته په مدینه منوره کې ماړولي وو، تاسې وګورئ چې دغه شخصیت په کومه کورنۍ کې دنیا ته راغلی دی، کوم کور کې ماشوم پیدا دی او که نه. قاصدان وګرځېدل د مدینې منورې، د بنو قریظه او د بنو نذیر او د بنو قینقاع څومره یهودو کورنۍ چې دا ټولې ولټولې. څوک ماشوم خو به نن بېګا یا د ورځې چېرته پیدا شوی نه وي، ټول وي یاره نوی ماشوم خو په دې علاقه کې څوک دنیا ته نه دی راغلی.
بیا دا نورې قبیلې ولټولې د مدینې منورې اوس او خزرج دلته خو به څوک نه وي پیدا د یهودانو نه علاوه نور قومونه یاره څوک خو دلته نه دي پیدا شوي له مدینې منورې ورپسې ووتل اطرافي سیمې وکتلې د مدینې منورې چې کوم شاوخوا علاقې دي دا ټولې ولټولې څوک ماشوم دنیا ته راغلی دوی وی نه دی راغلی مجبور شول خلک مکې مکرمې ته ولاړل چې په مکه مکرمه کې پوښتنه وکړه نو یو چا ورته ووی او په پلانکۍ ورځ یا پلانکۍ شپه باندې د عبدالمطلب په کورنۍ کې په شعب ابي طالب کې د عبدالله او د امینې په کور کې یو ماشوم دنیا ته راغلی دی کله چې پوښتنه وکړه دا په قوم باندې څوک دی نو دوی ورته وی دا خو په قوم باندې قریش دی قریشو کې بیا بنو هاشم دی په بنو هاشم کې د عبدالمطلب پلرینه ده او د عبدالمطلب په پلرینه کې بیا د عبدالله بچای دی دی یهودانو له دې ځای نه عناد او ضد شروع اوهو دا ماشوم په دې کور کې پیدا شو دا باید زمونږ یهودو په کورنۍ کې پیدا وای له همدې ځایه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوی دښمني پیل کړه آن چې کله 40 کاله بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر شو او بیا مدینې منورې ته مهاجر شو همدغه یهودانو همدغه قوم پرستی ضد واخیستل او د دې پیغمبر مقابله یې شروع کړه حال دا چې د همدې پیغمبر په نیت دوی مدینې منورې ته راغلي وو چې موږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو الله هم دې له ضده وساتي الله هم دې له قوم پرستۍ وساتي